میزان په میدان وردګ ولایت کې د مڼو د حاصلاتو راټولولو میاشت ده. سږکال هم په دغه ولایت کې د مڼو حاصلات زیات شوي. بل لور بیا د یاد ولایت بڼوال وایي که څه هم په بازارونو کې نرخونه د تیر په پرتله ښه شوي، خو له اسلامي امارت نه غوښتنه کوي چې دوی ته سړې خونې ورغوي ترڅو په مناسب وخت کې بازار ته وړاندې کړي. چې موږ ساتخانې نه لرو، موږ د وطن بازار ته وړاندې کوو، نو هغه د هغه لپاره مناسب وخت نه وي، هغه په ارزانه بیه باندې موږ نه زیاتې دغه حاصل له لاسه وروځي. دې خونې وي د موږ مڼې نورو ولایتونه د موږ د ولایت مڼې چې دي مقاومت زیات لري په ساتنه کې. که چیرې دلته سړې خونې پیدا سي هم به د نورې مڼې په بازارونو کې ښه په لوړه خرڅ سي او په راتلونکي وخت کې به د موږ د مڼو لپاره هم چې یو څه مقاومت نسبت په هوا او هغې ته لري، په راتلونکي کې به ښه بازارونه ورته پیدا سي. موږ همدا غوښتنه چې موږ ته سړې خونې او سړه ځایونه جوړ سي د مڼو د ساتلو لپاره. د میدان وردګ ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي په میدان وردګ ولایت کې د مڼو د ساتلو لپاره 2 سړې خونې لري چې نشي کولای په کافي اندازه پکې مڼې وساتي. بالکل د کروندګرو او باغدارانو دغه شکایت په ځای دی. د کلونو راهیسته دا مشکلات دی لري. موږ اساسي سړې خونې نه لرو. په ټول ولایت په کچه باندې 1500 متریک ټنو په ظرفیت باندې په مرکز میدان کې یوه سړه خونه لرو چې هغه اساسي سړه خونه ده او هغه سیستم یې ټول د ایر کنډیشن دی، توافقي نه ده البته. او بله د 1000 متریک ټنو په ظرفیت باندې په سید آباد کې لرو. ته دو پرته موږ اساسي سړې خونې نه لرو. نور یو او یا توافقي یا صفر انرژي سړې خونې موږ په ولایت په کچه باندې لرو. د ویلو ده چې مڼې د میدان وردګ ولایت د کرنې یوه لویه برخه تشکیلوي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د مسؤلینو په وینا په دغه ولایت کې په څه باندې 10,000 جریبه ځمکه د مڼو باغونه کرل شوي چې هر کال په زرګونه ټنه مڼې تولیدوي.